لبيك اللهم لبيك لبيك لا د رانجو استعمال یو سلا 95 پوښتنه په احرام کې د رانجو استعمال څه حکم لري؟ ځواب: که په دغه رانجو خوشبويي ګډه نه وي پروا نه کوي، او که خوشبويي ورسره ګډه وي بیا که یې بې له ضرورت څخه استعمال کړي په یو وار او دوه وار استعمال سره نیمه کاسه یعنې پاو کم 2 کیلو صدقه د غنمو لازمیږي، او په ډیر وار استعمال سره دم لازمیږي، او که یې د ضرورت په وجه استعمال کړي نو که یو یا دوه وار یې استعمال کړي د ده خوښه ده، که نیمه کاسه یعنې پاو کم 2 کیلو غنم یوه مسکین ته ورکوي او که یوه روژه نیسي، او که یې ډیر وارونه استعمال کړي بیا د ده اختیار دی 3 روژې نیسي که پر 6 مسکینانو نیمه کاسه یعنې پاو کم 2 کیلو غنم صدقه کوي، او که دم حلالوي. اللهم لبيك